په بلخ ولایت کې د 150,000 نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه. په شمالزون کې د اړیکو دفتر د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست او دغه ولایت د چاپیریال ساتنې ریاستونو په همکارۍ په دغه ولایت کې د نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه. مسؤلین یې وایي یاد کمپاین به شاوخوا 1 اونۍ دوام وکړي چې په ترڅ کې به یې شاوخوا 150,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. افغانستان شمول است این کمپاین در حدود 1.5 لک نهال مثمر و غیر مثمره وعده کرده و شما امروز شاهدش هستین که این کمپاین در ولایت بلخ شروع شده و همچنان و همزمان این کمپاین در اکثر ولایات و خصوصا زون غرب و زون شرق افغانستان و زون جنوب افغانستان، ولایات نیمروز، هلمند، این ولایات هم آغاز شده. غرس نهال از محیط زیست حفاظت می شود. یک نهال یک درخت برای 18 نفر اکسیژن و هوا این چیز میکنه، تولید میکنه. تا اینکه اکسیژن نباشه، هوای آزاد نباشه، هوای صاف نباشه، ما در این دنیا زندگی کردنمان مشکل هست. د نیالګیو کینولو په دغه جوړه شوې غونډه کې د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي محمد الله زرار وویل د نیالګیو کینولو وروسته یې باید ساتنې او پالنې ته هم ځانګړې پاملرنه وشي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د دې نیالګیو په ساتنه کې باید خلک هم ونډه واخلي. د دې د ساتلو لپاره باید داسې پلانونه جوړ شي د هرې درختې د لګولو لپاره باید په هغه ساحه کې کسان موظف وي چې هغه ته وقتاً په وقتاً که د اوبو ضرورت وي اوبه ورکړي، که د انبار ضرورت وي باید انبار ورکړي، او که په بله برخه کې اړتیا ورته ولري باید هغه کار یې پر مخ باندې یوسي. په بلخ ولایت کې د اړیکو دفتر له لوري د نیالګیو کینولو کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د دغه ولایت کاروال د کال تر پایه په بلخ ولایت کې د 1 میلیون نیالګیو کینولو خبر ورکوي.